موږ د 100 میلیونو افغانیو په ارزښت مرستې د هرات زلزلې ځپلو خلکو ته مو ورسوي. په دې کې د خوراکي توکو خیمې وي، کمپلې وي، لباسونه او جامې وي، نغدي مرستې وي تر څو هغوی د خپل ژوند ضرورتونه او اړتیاوې په پوره کړي. او د دې ترڅنګ اساسي او بنیادي کار چې موږ هغوی ته وکړو هغه د کورونو جوړول و. تاسو جریان کې چې موږ د اوس د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ نواباد کلی د سره رغو، موږ هغه د نقشې مطابق یو منظم ښارګوټ یې هلته جوړوو چې په هغې کې به انشاءالله 15 کورونه به وي او یو جومات. خو زموږ مرستې دلته پای نه مومي بلکې دا دوام پیدا کوي ځکه چې اړتیا شته. هلته خلک لا هم په بیدیا دي، لا هم په خیمو کې پراته دي، لا هم ډېر کلي داسې دي چې هغوی ته د کورونو جوړول نه دي پیل شوي. هغوی منتظر دي خپلو هیوادوالو ته. په هر راز شرایطو کې باید موږ هغوی په یاد ولرو. نو انشاءالله د کورونو په سلسله کې به موږ نور کلي هم آبادو، البته ستاسو په مالي ملاتړ باندې. او دا مالي ملاتړ ضرور نه ده چې دا د $10,000 په یو ځلي، $15,000 دی په یو ځلي، $1000 دی په یو ځلي. دا ستاسو د وس خبره ده. که څوک $100 ورکولی شي، که $50 ورکولی شي، که څوک 1000 افغانۍ ورکولی شي، موږ دغه فنډ ټولوو او د کورونو د قیمت او د هغوی د لګښت په پوره کېدو سره یو واحد اضافه کوو. نو انشاءالله ستاسو په مرسته باندې، ستاسو په همکاریو باندې به موږ د دې کورونو د جوړولو دا سلسله جاري ساتو. احساس خیریه مؤسسه د خپل ځان او د هغوی ترمنځ د اړیکې په توګه وکاروئ. په احساس باور وکړئ. احساس د شفافیت نوم دی.